د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دا شنه ونه ګورئ، د کتاب شاته ګورئ. یو په منځ نیم شوی سوره نر هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. توری او باز رنګول. او باز رنګول د نن سبق یا لوست دی. له ښوونکي شادګل سره باز رنګول زده کوو. ګرانه، دا باز دی. د مخوکې په سر، د تندي په سر، په سینه باندې او په وزرونو باندې څو ځایه داغونه دي که نه؟ د دغه داغونو رنګ ته ګورو او همدغه شانې رنګ ورکوو. صحیح ده؟ ښه، راځئ چې نو د تندي نه شروع کړو. رنګ به واخلو. اصل کې دا ځای سپین دی، خو دغه شاوخوا د سر لږ شانتې لاندې راځو غاړه، دا ځای به لږ تور کو یا به یې خړ کو که نه؟ دا په دې خاطر چې ښکاره شي دا ځای سوری لري که نه؟ آفرین. اوس به وګورو چې کوم ځای ته اول رنګ ورکو. ښه، دا مخوکی ګورئ، مخوکه نو زیړ رنګ لري که نه؟ دې ته به نو زیړ رنګ راواخلو. دغسې ګورئ، دغه د مخوکې لاندې برخه پاتې شوه، دې ته هم رنګ ورکو. پوزه لري که نه لري؟ د مخوکې په منځ کې دغسې یو داغ پرېږدي، ګوره پوزه شوه که نه؟ اوس به نو داسې یو رنګ راواخلو چې د ده سینه او دا ټول وجود پکې ښکاره شي. ګورې دغه جګري رنګ راخلمه، دغسې په احتیاط چې دا ځای ډېر پام غواړي. ګورئ ارې ځای دی که نه؟ دا یې دې بڼه کې دي. ګورئ لږ احتیاط. اوس نو ډاډه راځمه دغه لاندې پورې. ګورئ دا یې نو ټول ځان دی چې نسواري یا خړ رنګ دی که نه؟ ګورئ دا یې د پښې بند دی او پاس نه بیا راځم دغسې ډاډه، او دا ځایونه لږ شانتې احتیاط غواړي. اوم لیده؟ آفرین. اوس به لږ لاندې راځو دغسې. دا چپه پښه یې پاتې ده، دغسې. ښی پښه، نو دې ته به هم همدا رنګ ورکو نو. دایم ښی پښه. ښه، اوس نو دا وزرونه ګورئ د وزرونو د څوکو ته هم همدا رقم رنګ ورکو. دا ښی وزر ګورئ دغسې نه راتاو شوم، دغسې. اوس نو دا چپ وزر دغسې ډېر نازک ځای دی، دلته په آرام راځو دغسې. ښه، دا خو د وزرونو څوکې شوې. اوس به نو د وزر ها غاړه، دې ته به لږ شانتې تاریک رنګ ورکو که نه؟ همدغه جګري خو لږ شانتې تاریک. ګورئ ګورئ ښه ښکاري که نه؟ لاندې به راشمه دغسې لږ نورم. ګورئ خپله څېره یې وایسته. ښی وزر یې هم پاتې دی،
ده ته به هم همدغه رقم رنګ ورکو. څه شو رنګ؟ دغسې. اوس نو ډاډه ډاډه راځو. بس لکۍ پاتې شوه که نه؟ ګورئ لکۍ ته به نو کوم رنګ ورکو؟ لکۍ ته به همدغه رنګ ورکو. ګورئ د پښې او د سینې ترمنځ دا ځای لږ شانې دقت غواړي. د لکۍ دا لاندې برخه چې د لرګي نه غاړه ده که نه، دې ته به همدا رنګ ورکو. ګورئ د باز قواره په کرار کرار راوځي. دغسې یو بله بڼه که. آخري بڼه که. اوشو که کوم زیاته سونه اشتباها رنګ اخستی هغه ته م رنګ ورکوي، خو فکر کومه چې د لرګي نوبت دی. لرګیانو پوهېږو چې څه رنګ لري که نه، لږ شان د نخودي یا زیړ. دغه د ګوتو ترمنځ زه هم لږ دقت غواړي. پام کوئ چې ټونګه در وانه چی. دا خو نو باز دی، ډېر غوسه دی. یعنې که لږ شانتې بې احتیاطي وکړئ خدای مې دې ووایي چې داسې ټونګه در واچي چې حیران به م کړي. پښې څه رنګ لري؟ زه چې پښې زیړې کړو لکه مخوکې غوندې. تاسو ما سره موافق یئ؟ زیړه رنګه چېرته ده؟ ګورئ ولیده، دا یې بله ګوته، دا یې بله ګوته. د بلې پښې احتیاط کوئ چې دا باز ژوبل نه کړي. ښه ډېر ښه شو. چې شی پاته شو ګورې لږ رانجه راواخلئ او دې باز ته لږ رانجه وکئ. سترګې ته رنګ ورکئ. آفرین. اوس نو په دې سینه باندې څو غټ غټ داغونه ږدو چې معلومه شي دې په سینې باندې نور رنګونه دي که نه. دغسې وشو. آفرین. ته یې اوس د لرې نه وګوره. واو دا خو واقعي د باز په شان ښکاري. ډېر ښه. خدای پامان. باز رنګول دې زده کړل، اوس د ب توری رنګوو. دا ټکي ټکي ب توری لیکل شوی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې د ب توري لیکل له دغه ځای څخه پیل یا شروع کیږي. د ب توري پیل له همدغه ځای څخه کیږي. د ب توري ته ب هم وایي. له دې ویډیو سره رنګین کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 20 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.